سودان وای چې تاسو خبرې بس کړئ نو زه به شروع کوم. شروع کړئ. ما throughout د پروګرام کې وکتل چې د شروع نه مونږ لګیا یو هېڅ ترتیب راکې نشته. نو چې مونږ له 70 پښتانه یو ځای کېنو او نه د بل خبرې ته غوږ ږدو، په منځ کې پاسو، په منځ کې ټلیفون راشي، دا د تهذیب یافتو خلکو اقدار نه دي. پکار دا دي چې مونږ یو ځای کې کېنو، څنګه چې زموږ مشران په حجره کې به چې مشر کېناستو او خاموشۍ سره به خلکو اورېدو، پکار دی چې مونږ که انګریزي یا نور تهذیبونه نه زده کړو چې دغه زده کړو. فهیم ایډوکیټ صاحب چې کومې خبرې وکړې د هغې په هکله به زه دا ووایم د خف وی بد کړو د یار بدو هم نشینو چې سپین تار تور شي چې غړې په خیرن لاس. مولانا مودودي وی چې بدعنوانه معاشره د بدعنوانو خلکو تربیت کوي، بدعنوان خلک پیدا کوي. اوم دغه خبره برټن رسل وی ما او فهیم صاحب ته او زموږ د ټولو درنو پښتنو ته په خپل سکول کې بچباز استاد هم معلوم دی. موږ چېرته دا غیرت کړی دی چې هغه استاد ته مور بند کړي چې ته مه راځه. موږ چېرې دا جرأت نه دی کړی. زما د سکول جال چې شلېدلی دی، زما د سکول جال چې شلېدلی دی دا دې له شلولی شوی دی چې دا ماشوم به سبق نه وي او د دې معاشرې ډاکټر کېږي. سبق به نه وي او زما ډاکټر به وي، سبق به نه وي زما استاذ به وي، سبق به نه وي زما انجینیر به وي. او دا پلونه هم په موږ را پرېوځي، بلډینګونه را باندې هم را پرېوځي. تر څو پورې د ویښ قوم دا ښه خبره ده. ژبې ته زه راځم، د ژبې خبره کوو، په ژبه به موږ ودرېږو، په ژبه به ننګ کوو، خو د ویښو قومونو دام نښې دي. که د جاپان وګورئ، که برطانیه وګورئ، که امریکا وګورئ، د هغې دوکاندار په دې ښه سړی نه دی چې ګنې هغه د قانون نه یریږي، هغه د هغه معاشرې نه یریږي، د سیول سوسایټۍ نه یریږي. او وایي که دا خراب څیز ما ورکو نو دا معاشره ما ریجکټ کوي، کته مې راولي. آیا زموږ معاشره کې دا جرأت شته؟ پښتون چې په نوم تا واغس په جهان کې نو ټوکې ورپسې په دې جوړې شوې چې د پښتون یوه خبرې، د پښتون د یوې خبرې مطلب دا و چې پښتون خبره وکړي په هغې ودرېږي. او زموږ په دې لارو کوڅو کې د سکه پلار او د سکه ماما په شهادت باندې بچې او خوریې پانسي شوي دي، خو هغې شهادت نه دی بدل کړی. اوس په پښتنو کې هغه پښتانه شته خپل پلار خپل بچی ویشتی دی چې تا غلط حرکت وکړو او زه پښتون یم، زه په معاشره کې سترګې نشم لګولی. نن موږ د بل تحفظ نه کوو. زموږ زاړه پښتانه چې وو د خان او د پښتون چې کوم بنیادي صفتونو چې ګټل خورول بخل که خان هغه چې توره لري د تورې ځوان هغه او یا د پښتون ټکي کې چې موږ ښه صفات یو ځای کړي دي، دا زموږ صفتونه وو او دا موږ پرېښي دي. موږ په خپله معاشره کې د حق دپاره ګواه نشو پیدا کولی، د ریښه ویلو خلک نشته. په دې کلو کې هغه جرګې ختمې شوې. یعنې زم او د دنیا په مخ چرتم تاسو به په پولو باندې په پټو باندې د جګړو خلک په تحصیلونو کې نه لیدل. موږ دغه جج ته ونه ویلی شو چې په کاغذ کې زما ځمکه ده، پټواري ګواهي ورکړه، په کاغذ کې شته، هر چا وکړه، په دې باندې ته 20 کاله ولېږې، خو یا مال راکړه یا دې بل له ورکړه. او دا چې کوم دروغ وي ته 11 سزا ورکړه چې بیا څوک دروغ ونه وایي. دا موږ وکړو. یعنې موږ پورې خپل تعلیم او خپل افسر ټوکې شروع کړي دي. دا ولې چې د اونرشپ احساس موږ ته نه دی راکړی. موږ د وطن کې د خپلوۍ د ملکیت هغه اعتبار نه دی کړی. دا سلیم لالا چې دی د پنجپیر والا دی، زه د 1988 نه پیژنم او د ده مخ ته چې زه وګورم نو ما ته د خپلوۍ هغه احساس پیدا شي، د اونرشپ هغه احساس پیدا شي چې موږ ډېر واړه او دی به اسلامي کالج ته راغی او دی به په سټیج ودرېدو نو هغه اونرشپ به ښکاره کوو، ملکیت. نن موږ ته خپل ملک نه ښکاري، ملکیت راته نه ښکاري. نو که دغه خبرو کې موږ د خپل سکول هم سم کوو، خپل استاد هم سم کوو او شاعر هم دغه کردار دی او هغه کردار ادا کوي چې په خلکو کې بیداري پیدا کړي. نو که دغه موږ وکړو نو دا مسلې به زموږ ختمي. د ژبو په هکله به درته زه دا ووایم، څه منکر د خپل تخلیقه، څه منکر د خپله ربه، څه منکر د خپلې ژبې، څه منکر د خپله ځانه پیژندی سړی په کام شي
او پیجندې شي کام په ژبه پیجندې سړی په کام شي او پیجندې شي کام په ژبه خو دا ژبه چې ده پکار دا ده چې په 21مه فروری باندې مونږ دا تړو چې زما د ژبې خلاف زما د اتلانو خلاف چې کوم سازشونه کیږي چې مونږ د هغې مخنیوي ته ملاتړ وکړو کلک ودرېږو څنګه چې بنګالیان د خپلې ژبې لپاره ولاړ دا د هغې تړې ورځ ده څنګه چې د کالو خان باره کې کومه خبره راله او زمونږ شاعر او ادیب او وکیلان چې وو د دې پکې یو کردار و ما سره به د ګاڼ هغه وکیل صاحب به راته او اباسین صاحب او دې ټولو نو مونږ هغه چپټر هم د کتاب ویستی شو خو مونږ هغه صحیح ملک کالو خان سلیبس ته ورننه نه ایستی شو چې د ملک کالو خان صحیح کردار سو مونږه د مغولو په تربیت کې مغولو او پیرنګي مونږ ته غلامي خوله زمونږ د غلامۍ تربیت کېدو زمونږ نظام تعلیم چې دی نو دې مونږ ته غلامي ښیي د غلامۍ تربیت هم کوي ملک کالو خان او دغسې اتلان او مشران د دې خلاف ولاړو خو نن مونږ په هغې د هغې صفایي مونږ دومره وکړه چې هغه یو غله او ډاکو نه و هغه سبق هم د کتابه لرې کړو خو چې د ملک کالو خان کوم صحیح حیثیت و هغه مونږ مخکې نه کړو د پښتو ویونکي چې دي نو دا 80 میلیونو ته نږدې زه لږ غوندې اویرنس غواړم د کشرانو دپاره او دا ویډیوز هم خورېږي چې زموږ د ماشومانو ته پته ولګي پښتانه د نړۍ په هر ملک ته رسېدلي دي ګوټ ګوټ ته رسېدلي دي خو غټې آبادۍ یې په کراچۍ کې زموږ پښتونخوا کې او افغانستان او بلوچستان کې په خاوره خواږه دي په معدنیاتو غني دي په اوبو غني دي په موټو مضبوط خو منظم نه دي مونږ منظم نه یو مونږ اول زه په باچا خان بابا د ټولو نه زیات تنقید زه کوم په خوشحال بابا زیات تنقید زه کوم خو دا هم وایم چې که خوشحال بابا او باچا خان بابا مونږ د پښتنو نه وباسو نو مونږ سره څه پاتې کېږي د دې مطلب دا دی چې که چېرې دغه لیډران ټیک نه وو آیا د قوم ځان له نور لیډران پیدا کړي دي په دغه کې مونږ کمزوري پکار دي که دغه ټیکو چې مونږ فالو کړی وي مونږ ورپسې تللی وي او که ټیک نه وو چې مونږ متبادل قیادت را میدان ته کړی نو متبادل قیادت هم مونږ نه پیدا چې زمونږ کیس په مرکز کې او د نړۍ په سطح باندې وویلی شي د پښتون عمره هېڅوک نه دي مړه په دې خبره باندې نن تاسو د ترکو ډرامې ګورئ د سلیمان شاه ارطغرل عثمان او سلطان عبدالحمید ډرامې ګورئ د هغې قربانو ته چې تاسو وګورئ نو پښتنو د دې نه کمې قربانۍ نه دي ورکړي خو موږ ځان له یو معمولي غوندې ریاست چې کوم جوړ شوی دی په پښتون تاریخ کې نمونه بلا غټ غټ واحد ملک احمد دی چې هغه ریاست جوړ کړی دی او واحد د شیخ ملي دفتر دی چې هغه پښتو ژبه کړې ده په دغه لارو کې ادارې مونږ په ذاتي مفاداتو خرابې کړي دي د کمل مسینا پښتون تکړه دی لومبی ذکر چې د پښتون راځي په رګویده کې هغه د داریوس باچا خلاف چې کوم جنګ شوی دی په هغې قبیلو کې یو د پښتنو قبیله هم وه رګوید وایي چې فقط چې کوم د پکتیا او پکتیکا او دغې علاقو دا ذکر راځي پښتانه دغلته آباد وو د باختر اوسېدونکي پښتانه او دا کرومه چې کومه یاده شوې ده دا د کورمې وادي ده چې توري او بنګش قبیلې وي او نامتو خلکو کمزور خلک نه پښتون ښه بادر او نر په تاریخ کې پاتې شوی دی منفي او مثبت دواړه کارونه مونږ کړي دي زمونږ دا غلط تاریخ چې مونږ ته خولی شي نو لیډر مونږ له راشي نه به مونږ ته څه وایي چې تاسو دلګان یې بې غیرته یې ووټ به ماله راکوئ هغه مونږ ته په دروغ وایي تاسو نران یې بادران یې او تکړه یې او دا یې او هغه یې او مونږ بیا په برېتو لاس مونږ زمونږ نه زورور نشته چې حساب کتاب ته شي نو مونږ پاوړم ځان نه نشو نو د دې مطلب دا دی چې مونږ منظم نه یو او زمونږ لیډرشپ چې په څه زمونږ نه ووټ اخیستو تر ننه پورې هغه حقونه مونږ ته نه دي میلاو شي مونږ یې اسمبلو ته تللي یو اوازونه هم کړي دي چغې هم والي دي خو حقونه اوس هم حقه حقونه دي د قیوم خان چې کوم کتاب دی ګولډ اینډ ګنز آن پټان فرنټیر شپېته کاله مخکې هغه په 1945 کې هغه دا کتاب لیکلی دی هغه وخت کې چې د پښتون کوم حالت و هغه اوس هم مونږ نه صنعتي ترقي کړې ده نه تعلیمي ترقي دومره کړې ده مونږ کلرکان پیدا کړي دي او اوس هم کلرکان پیدا کوو او چې نر سړی راکې راځي
نو مونږ ورته وایو ته په دې ملک کې څه کوې زه چېرته بل وطن ته ځم. مونږ خو یاسین اقبال هم پیدا کړی دی. یاسین اقبال ټرپ کانال ګولۍ اچي نو تاسو سره اوسئ. شپږو زرو ژبو کې د پښتو نمبر چې دی دا د 13 نه او د 40 په منځ کې راځي د ویونکو په بنیاد باندې. آفرین. خو پښتو سره چې کوم ظلم دی هغه دا دی انګریزي خبرې چې مونږ کوو مونږ دا نه وایو چې دا سکاټش انګلیش دی دا آیرش انګلیش دی دا امریکن انګلیش دی دا برټش انګلیش دی دا کوین انګلیش دی مونږ وایو یو انګریزي ده. د عربی خبرې چې مونږ کوو مونږ دا نه وایو چې دا سعودي والا عربي ده دا مصر والا ده دا عراق والا ده دا لیبیا والا ده دا شام والا ده. خو د پښتو چې خبرې مونږ کوو نو مونږ ته وایي دا شمالي پښتو ده دا بنوسي ده دا وزیري ده. که دغه خبرې ته لرې شي نو پښتو د 10 او د 20 په منځ کې شپږو زرو ژبو په نمبر د دې د روکېدو هېڅ امکان نشته. او کومو خلکو چې په دې کې کارنامې کړي دي او مخکې راغلي دي نو زه د کشرانو ته دا وایم چې نره ژبه د ویرایل لینګویج ډاکټر شیرزمان تیزي لیکلې ده چې هغه ته په یو شپه کې ویلی شي او د پښتو جوړو ته بهته رسېدی شي. تیزی صاحب وایي چې هر طاقت د برمه پرېوت خو پښتو یې ختمه نه کړه. هسې نه ده کرشمه څخه خامخا شته دې پښتو کې. دې پښتو کې چې کومه کرشمه ده هغه دا ده چې کله د پارسۍ او د عربۍ زور نو خدای پاک ورله پیر روخان پیدا کړ چې هغه مذهبي لیکچرې او سرمنې په پښتو ژبه کې وکړي. د هغې لپاره د هغه زمانې بادشاهانو پیر بابا او دغه قسمه خلک راوستو. پیر روخان خپل کنټریبیوشن کړی دی خیر البیان یې لیکلی دی او کتاب یې مونږ سره شته. کله چې د مغول زمانه وه نو هغې مونږ له خوشحال بابا او رحمان بابا راکړو چې د پښتو د انساني تاریخ لوی شاعران دي. صرف د پښتو نه د انساني تاریخ لوی خلک دی چې پیرنګي هم راشي هغه د تصوف سړی نو د رحمان بابا ټرانسلیشن کوي او کاغذ سټیټمنټ نو د خوشحال بابا ټرانسلیشن کوي. نو موږ سره داسې لوی خلک پیدا شوي دي. کله چې د پاکستان د اردو او د دې خبرو زور راغی نو موږ له خدای پاک اجمل بابا غنی خان او حمزه بابا د ثوابه خوره ده او عبدالقادر مولانا صاحب د کلتړوبې ډایرکټر او پښتو اکیډمي جوړه شوه. پښتو ادبي ټولنه چې ده د کابل ټولنه د غازي امان الله خلاف هغه شورشونه شروع شو نو د کابل پښتو ادبي ټولنه ډېره خواره شوه. هغې ولګېدو د هرات 1955 کې جوړه شوې چې پښتو اکیډمي هغه د ډپارټمنټ شکل کې ودغه د سپیسیفیک بلډینګ 78 پوچا جوړ دی. بیا مولانا عبدالقادر مور دی. نو هرات کندهار او د کابل ادبي ټولنې یو ځای شوې. د پښتو ادبي ټولنه کابل کې جوړه شوه او پیر عبدالستار شاه چې دی نو هغه زموږ لومړی د پېښور ادبي ټولنه جوړه کړې ده او د پیر عبدالستار شاه سره ملګري څوک وو هغه د دې ثوابه صاحبزاده محمد ادریس صاحبزاده ادریس صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی. او حمزه بابا د شعرونو کرکټنه د مولانا عبدالقادر صاحب نه کوله او حمزه بابا هم چې کله دغه بل یو اهمه خبره چې ده مونږ د یوې ژبې نفي نه کوو. پردی ژبه زده کول که لوی کمال دی نو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. مونږ به هره ژبه زده کوو که مونږ صحیح لټریچر پروموټ کوو د پښتو نو مونږ به نورې ژبې زده کوو نو هغې به مونږ په مخ کې وځو. نو نورې ژبې هم زده کول پکار دي او پښتو هم په مخ کې بوتله پکار دي. دا اظهار چې کومه تهذیب خبره وکړه چې کله تهذیب ستا خپلي نو ستا ثقافت به وړاندې بوځي. خو که تهذیب پیرنګي او ثقافت د پښتوني نو دا به یو بل کټ کوي. مسله دا شوې ده چې د زراعتي انقلاب نه پس موږ په صنعتي انقلاب کې ډېر وروستو پاتې شوي یو. موږ په پردی زمانه کې اوسو موږ په پردي تهذیب کې اوسو. نو په دې وجه تهذیب چې دی زموږ د ثقافت نفي کوي. که موږ تکړه شو او موږ مخکې لاړو نو دا به ښایي. زه هغه تفصیلونو ته نه ځم چې میر احمد رضواني صاحب منشي احمد جان صاحب مولوي احمد صاحب د تورنګزو حاجي صاحب او باچا خان بابا د دیوبند کورسونه پښتو ته راواړول او دا یو لویه سلسله ده ډېره اوږده کیسه ده. خو پښتو په لومړي ځل باندې سکول ته امیر شیر علي خان د صالح محمد هوتک ته دا ویلي چې ته کتابونه ولیکه او دا د جمال الدین افغاني په مشوره باندې ورته ویلي نو پښتو سکول ته لاړه. کیسې ډېرې دي اوږدې نه کوم خو یوه خبره درته کومه
چې خلکو به وي د پښتون یوه خبرې نو خدای رسول ته وګورئ دا ثوابی چې دا د پښتو یو داسې مرکز دی ټول خلک پرې فخر کوي نن پکې مجره شته نن پکې د پښتو غزني شته هغه مشران پکې شته نو که مونږ په دې یوه خبره باندې راټینګ شو او د پښتون هغه یوه خبره شوه نو مونږ به ډېر مخکې لاړ شو پښتو کتابونو کې ډېره راله پښتو په سبقونو کې ډېره راله خو پښتو د قومه ووته دا پښتو بیا را ژوندی کوي او نرتوب دې ته نه وایي چې پردي سره یو ټوپک دی او تا سره لس ټوپکې دي دا وکړئ چې پردي بچي سره یو ډیګري ده نو ته خپل بچي له لس ډیګرۍ والا چې په اقوام عالم کې پښتون په یو تعلیم یافته قوم په یو تکړه قوم په یو امن پسنده قوم یاد شي نو دا به د پښتو ترقي